د کندهار په ډیری ولسوالیو کې کرنیزې ځمکې د دهلې بند په اوبو خړوبېږي، خو په دې وروستیو کې په دې سیمه کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د کندهار د سیندیزې حوزې رئیس توریالی محبوبي وایي دوی غوښتل اوبه پر خپل وخت کروندګرو ته ورخوشې کړي، خو اجازه نه ورکول کېده. د دې بند کې د مشکلات په اساس باندې چې هلته څه تغیرات راغلل، کله چې زموږ تخنیکي ټیمونه آماده شول او انجینران په نیو مسلکي ټیم آماده وو چې ساحې ته ولاړ شي او والونه یې لاکي د اوبو، متاسفانه چې هلته په ساحه کې جنګ و او وضعیت نارمل نه و. نو په همدغه اساس باندې د اوبو اساسي لامل دغه دی چې معطل یو تر څو هلته ساحه امن سي او دغه مشکلات راپسي. د کندهار د ولایتي شورا رئیس سید جان خاکریزوال هم وایي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې سختو جګړو له امله اوبه بندې وې. نوموړی وایي دغه اوبه د قومي مشرانو په هڅو راخوشې شوې او تمه لري چې په جګړه کې خلک زیانمن نه شي. چې کار د ولسي مشرانو دی، دا ولسي مشرانو دا کار وکړي، دا ښکار د ولس مشرانو موږ ته راځغاستل، هلته ځغاستل، حکومت ته ځغاستل، طالب ته ځغاستل، دوی ونیوي حکومت ورځي، خو دوی بیا نه پرېږدي، حکومت وایي موږ یې نیسو. د دې مابین کې دلته جنګ راغلی، دلته د اوبو وخت پر راسو چې اوبه باید رالاسي، نو په دغه وخت کې دا مشکل چې جوړ شو داسې جوړ شو. د کندهار کروندګر هم وایي باغونه یې د وچېدو له ګواښ سره مخ دي، که چېرته دغه اوبه څو ورځې نورې هم ځنډول شوې وای د دوی حاصلات به له منځه تللي وای. دوی وایي د اوبو خوشې کولو ته خوښ دي او وایي په جګړه کې باید عامو خلکو ته ځاني او مالي زیان ونه رسېږي. دلته یو 100 بوټي انار دي، په ګر کال کې مو 3 واره اوبه کړي دي، اوس بیا ګر چاودلي دي، په کت مازې مو د مرګ راګرځولي دا درختې چې خو وینې خپله د بد به خیاره ولاړ دي، دا قدر کې انار بد به خیاره ولاړ دي. ډېر خوشحاله یو، برمې مو د کوروغې وچې دي، اوبه نشته او باغونه وچ دي ګرده. نو خدای مهربانه دی، خدای پاک برمې مو بېرته په حاله کې و، د دې تکلیفات خلک خلاص دي. د کندهار په ډیری ولسوالیو کې د جګړو له امله سږ کال کروندګرو کرنیز توکي نه دي کرلي او دغه راز د هغو باغونو حاصلات هم ډیر کمزوري دي چې د جګړو له امله د ډیر وخت لپاره نه دي اوبه شوي.